د وجود خاوره مې څه دومره ناپخته هم نه ده. د وجود خاوره مې څه دومره ناپخته هم نه ده. د وجود خاوره مې څه دومره ناپخته هم نه ده. ستا محبت زما اوله تجربه هم نه ده. واه ستا محبت د وجود خاوره مې څه دومره ناپخته هم نه ده. ستا محبت زما اوله تجربه هم نه ده. واه او شعر دی هغه بستا د پاره دواړه لاسه کېږدي. هغه بستا د پاره دواړه لاسه کېږدي. خدا سینا د دې سړي لورشه خیرنه ریکارډینګ کوو رکشا مانا خلوی دې میلا سپیرا کا انده شربیا هغه بس شعر دی رکیب راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو. رکیب راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو. رکیب راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو. هغه خوستا هم نه ده. هغه خوستا هم نه ده. پرېږده نو زما کله ده. واه کسر لالا واه بیا وایه مننه. ته چې راوختې روښانه د دنیا ولې وه. روښانه د دنیا ولې وه. تکه سپوږمۍ نه وې زما په مخ رڼا ولې وه. ته چې راوختې روښانه د دنیا ولې وه. ته چې سپوږمۍ نه وې زما په مخ رڼا ولې وه. څنګه مې ډوبو سترګو ته حیرت وړی ما ته په زړه کې اچولې د سودا ولې وه. او زمونږ دا دور که د هر څه د تکمیل دور وي د لارې مینځ کې چا پریښې تمنا ولې وه. او کیسره دا د عاشقۍ مزل خو حد نه لري. په خپل نظر کې تا نیولې منتها ولې وه. قدرمنو سلامونه او نیکې هیلې به ومنئ. ساقب افریدی یم د کیسر افریدي د دې شعرونو سره ډېره موده مې ارمان مې و دا به ووایم چې د کیسر افریدي سره زمونږ ناسته پاسته وشي د هغې سره ملاقات وشي. که څه هم شوې وه ورسره یو ځل دوه خو د هغې نه پس ځینې خلک دومره خواږه وي چې زړه بیا لیدو ته دغه انسان لیواله وي او غواړي چې ورسره ملاو شم. او بیا د کیسر صاحب غوندې کې زه مخامخ د دوی تعریف نه کوم. د دوی په شا مې هم ډېرو خلکو ته ویلي دي چې زمونږ ویاړ دی، زمونږ د پښتو د شعر و ادب ویاړ دی. په نظم کې یې بلا کار کړی دی، په نثر کې یې بلا کار کړی دی. د ژوند شپې ورځې نن سبا په کراچۍ کې تېروي نو یو قسم ته دلته کې میلمه راغلی دی. که څه هم د شاعرانو یا د هنرمندانو کوم وطن نه وي کوم ډګر یې نه وي دا د هر وطن او د هر ملک باشندګان وي خو په فزیکلي توګه به موږ ورته ووایو چې میلمه دی. نو له هر څه نه وړاندې کیسر لالا تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې او ستړي مشي وایه. ډېره مننه خوشحاله اوسې ساقب جانه. بیا مننې چې موږ ته په خپل پروګرام کې د خبرو کولو موقع راکړه. خوشحاله یم چې تاسو سره یو ځل مخکې ملاقات شوی، یو ځل بیا ملاقات وشو او خدای دې وکړي چې دا د ملاقاتونو دا سلسله دغسې درازه پاتې شي. کیسر لالا یو خو اکثر ملګري تېره ورځ هم پریس کلب کې ناست وو که تاسو ته یاد شي ملګرو وویل ستاسو متعلق په سوشل میډیا باندې خاص کر نن سبا سوشل میډیا دور دی دا به ووایو کوم چې کتاب خلک ګوري هغې ته خو پته ده چې کیسر افریدی څوک دی د کوم ځای دی چېرته اوسي څومره کار یې کړی دی. خو چې کوم خلک د سوشل میډیا خلک دي یا به ورته د سوشل میډیا پیداوار ووایو هغې ته به دا اندازه شاید چې دومره نه لګېږي. نو که لږ مو ورته ووایو چې کیسر افریدی په لنډو ټکو کې چې په بنیادي توګه دی د کوم ځای او نن سبا خو ما وویله چې په کراچۍ کې وخت تېروي لږ شانې د ژوند حال مو ورته وویلو چېرته پیدا شوی دی. ساقب صاحب دا به ووایم چې په لویه کې موږ ټول د یو قام پښتون قام سره تعلق لرو. خو دا دی چې د پښتون قام چې دی دا د مختلفو قبیلو د
مزه شنرغ ده نو تراغه چې زما د شناخت د پاره د قبيله د حواله ضرورت ده نو زه په لویا کې د افریدي قبيله سره تعلق لرم صحیح بیا په افریدو کې زموږ چې کوم خیل مشخص کیږي نو هغه ته ادم خیل ویل کیږي او دا چې د نظامی تقسیم په لحاظ باندې کا ګوري نو په نن وخت کې یعنی د په صوبه کې د قبایلی یا نیم قبایلی سیمو د مرج کېدو نه پستا زموږ په نوې تقسیم کې چې کوم نوم دی نو هغه په حسن خیل سب ډیویژن باندې حسن خیل سب ډیویژن صحیح جنا نو دا زما لنډه ډیویژنګالي ده او کبه څو وګړه سواني عمرې می ګوري نو چې کله د سواني عمرې کتاب چاپ کما بیا به تاسو یو کتاب چاپ شوی هم دی ستاسو چې کوم ژوند لیکته لا ژوندې لا خو ژوندې په هغه کې ستاسو چې کوم د ژوند حالات واقعیات کیسه کې تعریف کې شته هغه د عمر ته پوسټ په دینه کومه چې د لاله سمره ځوان ښکاری کنه دا مطلب نه دی چې دومره ځوان دی او کچا ته پته ولګي نو اسنه چې څوک راته د نظر نه کی چې لاله او دومره عمر خو بیا دومره عمر نه دی چې غلط ګمان ونه کوي چاته بهر لاله کراچي ته څنګه لاړلې دا سیده ساکب صاحب چې زمونږ د دنیا د ټولو قومونو بیا په خاص توګه چې پښتانه کم دي هغه د ټولو مسالو په سر کې کومه بنیادی مسله دا غیر د معاش مسله ده ته ګوره پښتانه یوازې په کراچۍ کې مشت نه دي په دوبۍ کې دي په کویت کې دي سعودي عرب کې دي د دنیا په نورو ملکونو کې سوال دا دی چې کدا غي په بنیادی ضرورت پسې موږ وګرځو سړنه وکړو نو اخیری ټولو غټه پایله چې موږ زموږ لاس ته کوم راځي هغه همدغه دی چې خدای د معاش ضرورتونه خاورې نه د خپل کورونو نه ورکړي دي نو زه به دا وایم چې زما هم همدغه ستونزه وه چې د معاش ضرورتونو د پېښور نه اوچت کړی یم د کویت سفرونه مې کړي دي ډېر مې کړي دي په نن وخت په کراچۍ کې مشته یم او په کراچۍ کې زما د مشته کېدو بنیادی چې کوم علت هغه هم دغه ده په نن وخت کې مثلا زما زامن دی هغه کار کوي په کراچۍ کې کار کوي نو ظاهر ده چې په کراچۍ کې عمره د معاش د ضرورت تر مخه ځان نشته نو زما او یو بلا مدت تاسو په کویت کې تیر کړی و د زمانو ذکر تاسو کو قدم راته وي چې تاسو بچی څومره دي او آیا غیم د شعر او شاعري سره تعلق ساتي کنه ساتي والا د تیر ورځو کې یو چا د سیکریټلی زمانه دا تاسو کړو زما د لپاره د دې سوال جواب پیدا کول ګرانم دی او ګرانم نه دی کار خبره دا چې زما څلور نظامن دي او درې مليوريان دي دا د چې زمون مې ماشاءالله خپل کار روزګار کوي چې دا وسه کېږي په کور ناس نه دي تراغه پوری چې زما په کورنۍ کې د ذوق او شوق خبره ده د شاعر سره د تعلق خبره ده نو دا غ تاسو د سورز وړاندې مان شوی او ما ډېر په دا ورته چې ډېر په ارمان سره دا جواب ورکړو چې زما په کور کې نیچرلی دا څوک نشته چې د شعر او ادب سره تعلق یا شوق نور سره او په هغه د پاسه ما هم په خپل قلم دا هڅه نه دا کړې چې زه په مصنوعي بنیادونو باندې په خپل کور په خپل خاندان کې یو داسې کس پیدا کړم بلکې زما رضا دا چې کوم کار نیچرلی وشي هغه خو یو خوګم یو نتیجه دار وي کړه نو د دې وجه نه ما ټیک کسر لاله دا کوم راته لګویل چې تاسو اول غزل لیکل شروع کړیو ک نثر ځکه چې تاسو یو شمیر کتابونه د نثر هم دي تحقیق کې تاسو کار کړی دی یو ورځ مې درنه تاسو کړو افسانه مو غالبا چې نه دی لیکل نور مو تقریبا د نورو اصناف کې کار کړی دی اول مو غزل شروع کړو ک نثر ته تلی وای تاسو او د تلو علت یې سو دا مو کراته لګوي ولا ساکب صاحب دا سی چې د زینه کارونه د یو بل پایلوي مرحله وار تر سره کیږي یعنی زه به درته دا وایم چې د شعر احاطې ته د داخلي دون وړاندې زما د موسیقي سره یو شوق دا اورېدو سره او یو عملی شرکت باندې پکې کول د حجره ټانګ ټاکور بنجو رباب منګه دا سيزونه
دا تر یو خاص هدف پورې ورسېدل او بیا د دې سره سره زما د ذوق چې دی دا مخ په وړاندې د شاعري هغه احاطې ته داخل شو نو زما اولنې تعلق چې دی هغه د شاعري سره پیدا شوی دی او بیا د شاعري په دنیا کې یعنی پریکټیکلی یا تجرباتي طور تر یو حد د مزل کولو نه پسته دا یو فطري خبره ده چې یو انسان ذهن ته بیا ځینې سوالونه مخې ته راځي چې مثلا دا شعر څه شی دی غزل څه شی دی نظم څه شی دی د غزل او نظم خپلو کې هغه ځانګړتیا څه ده دا په کوم ځانګړتیا خپلو کې یو تر بل ځان بیلوي دغه څه دنیا سوالونه مخې ته د سړي راځي نو د شعر تجرباتي عمل په دوران کې زما د دې سوالونو سره یو قسم سابقه پیدا کېده نو هغه طرف ته چې زما د شاعري هغه تخلیقي عمل جاری وو ورسره په څنګه کې په دویمه معنی کې زما هغه تنقیدي دا سوالونه چې دي د زما په ځان کې یو تنقیدنګار هم وځکولو را پیدا کړو او د تنقیدنګار به محض دومره کول چې خپل سوالونو ته به جوابونه لټول هغه د مطالعې لاري هغه د مشاهدې لاري هغه د خپل غور او فکر لاري نو داغه په ظاهر خدای په خپل ځان کې وړه غونډه خبره ده خو نو پایله ستاسو په وړاندې د چپنن وخت زما پینځه د شاعري مجموعه چاپ دي او یو شپږم چې دا غ تیار ده نږدې وخت به راشي او دا غي سره سره زما و د نثر کتاب تاسو یو کتاب زما د معلوماتو تر مخه په باچا خان په هنتون کې د شاعر هغه کې د کورس برخه هم دی بالکل دا زما د شعر کتاب چې دی هغه د مات کوډین ریحان په نوم باندې چاپ شوی او اولنه بیا دویم دغه زما د نثر کتاب د لیک او تخلیق په نوم دی او دا د لیک او تخلیق چې کومه مقالې دي د دې یو سلسله چلیدلې و په لیکوال مجله کې دا لیکوال مجله چې دا د نور البشر د ادارت لاندې خبره ده او سم خبري نو په دې کې یو سلسله چلیدلې و او بیا دا سلسله سره څلورې مقالې ما شامل کړې او دا چې د لیک او تخلیق په نوم یو کتاب ته ما راخړو او هغه کتاب چې د هغه په نن وخت کې باچا خان په هنتون کې د نصاب برخه چې د ځان لپاره یو خو ویاړ ده بالکل زموږ د لپاره زموږ د ټولو د لپاره د ویاړ خبره ده کیسر لاله غزل به هم در نواورو ملګری به وي چې کیسر لاله خو خبرې د خبرو نه خوږي دي او غزل ځکه چې تاسو ډیر مینوال دي خاص کر د سوشل میډیا باندې زه ګورم تاسو کلامونه خلک خوښي نو کلام به در نواورو څنګه چې تاسو امر وی ارشاد تعمیل ز پسان باندې فرض مننه شکریا دا غزل مطلب ارشاد د وجود خاوره مې صدومره ناپخته هم نه ده د وجود خاوره مې صدومره ناپخته هم نه ده د وجود خاوره مې صدومره ناپخته هم نه ده ستا محبت زما اوله تجربه هم نه ده واه ستا محبت د وجود خاوره مې صدومره ناپخته هم نه ده ستا محبت زما اوله تجربه هم نه ده واه خوشاله اوسئ زبردست او ډېر لمحې پکې پرتې دي ډېر لمحې پکې پرتې دي خو لټون به غواړي ډېر لمحې پکې پرتې دي خو لټون به غواړي دا حافظه مې اوس راپاتې حافظه هم نه ده دا حافظه مې اوس راپاتې حافظه هم نه ده ستا دپاره هغه به ستا دپاره دواړه لاسه کېږدوي ته خدا سینه د دې سړي خپل سینه هم نه ده خدا سینه د دې سړي خپل سینه هم نه ده واه مننه او دا د هغې د مخرڼا ده دا د هغې د مخرڼا ده که زما د سترګو دا د هغې د مخرڼا ده که زما د سترګو مونږ خو نیولې په لاسونو کې ډیوه هم نه ده مونږ خو نیولې دا شعر بیا ووایه ډېر ښکلی مننه دا د هغې د مخرڼا ده که زما د سترګو مونږ خو نیولې په لاسونو کې ډیوه هم نه ده او دا چې ګډ وډ ښکارما دا مې نفسیات داسې دي دا چې ګډ وډ ښکارما دا مې نفسیات داسې دي
دا چې ګډوډ ښکار ما دا مې نفسیات داسې دي ګنې راپېښه ماته سخت اندېښنه هم ده واه 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 ګنې راپېښه ماته سخت اندېښنه هم ده واه 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 که دوستانه ورسره نه پالم که دوستانه ورسره نه پالم روزګار نه یم که دوستانه ورسره نه پالم روزګار نه یم روزګار نه یم او ابس قیاسه ابس قیاسه ما ور پرېخې دوستانه هم نه ده واه واه بس قیاسه ښکلی دی دا بیا ووایه راته بیا یې که ووایه دوستانه ورسره نه پالم روزګار نه یم روزګار نه یم ابس قیاسه ما ور پرېخې دوستانه هم نه ده واه واه ښکلی او نقطه ده ارشاد تا د خپل شعر خاطرې دومره مشغوله ساتي تا د خپل شعر خاطرې دومره مشغوله ساتي که سره تا خو چاته کړې دا کیسه هم نه ده سره تا خو چاته کړې دا کیسه هم نه ده واه واه دا لازم چې د خوند چې کوم تسلسل دی دا جاری وساتو بل هم راته یو وایي ارشاد مطلب ارشاد ته چې د چا په تمه ناست یې هغه ستا کله ده ته چې د چا په تمه ناست یې هغه ستا کله ده هغه صدا ده هغه صدا ده هغه صدا ده رانیولې چا صدا کله ده هغه صدا ده ته چې د چا په تمه ناست یې هغه ستا کله ده هغه صدا ده رانیولې چا صدا کله ده او تتر تپوس د انتها کوي عجبه کوي تتر تپوس د انتها کوي عجبه کوي تتر تپوس د انتها کوي عجبه کوي او جانا مالا په دې سترګو لیدلې ابتدا کله واه بیا وایه دا شعر ښکلی ته تپوس د انتها کوي عجبه کوي مالا په دې سترګو لیدلې ابتدا کله ده واه 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 او شعر دی دا چې د هرې بلا مخې ته زه ودرېږم دا چې د هرې بلا مخې ته زه ودرېږم دا چې د هرې بلا مخې ته زه ودرېږم هغه ګلپاڼه ده هغه ګلپاڼه ده د جول سره اشنا کله ده هغه ګلپاڼه ده د جول سره اشنا کله ده واه 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 او د سر ویښتو کې راته ګوتې وایي د سر ویښتو کې راته ګوتې وایي څه لټوي واه واه د سر ویښتو کې راته ګوتې وایي څه لټوي ما له دې بامه غرزولې ستا سودا کله ده واه 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 مننه ما د سر ویښتو کې راته ګوتې وهي څه لټوي ما له دې بامه غرزولې ستا سودا کله ده واه ښکلی او شعر دی رقیبه راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو رقیبه راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو رقیبه راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو هغه خو ستا هم نه ده پرېږده نو زما کله ده واه 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 کسر لالا واه بیا وایه مننه هغه خو رقیب راشه نن په دې خبره سوچ یو کوو هغه خو ستا هم نه ده پرېږده نو زما کله ده واه آخري شعر دی ټیک د کیسره مروره خو به نه وي لته مروره خو به نه وي لته پوښتنه دا ده چې له تا سره پخلا کله ده واه 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 پوښتنه دا ده چې له تا سره پخلا کله ده مننه ډېر خوندور شعرونه